بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه مې ومنئ دوستانو. الله دې وکړي چې تر دې وخته روغ او جوړ یې. نن غواړم چې تاسو ته یو څه وښیم چې تاسې د وای فای سپیډ کم وي او یا مو موبایل سلو وي، تاسې څنګه کولی شئ چې خپل وای فای سپیډ زیات کړئ یا مو موبایل چې سلو وي هغه زیات کړئ. نو ډیر یو اسانه او لنډه طریقه ده، انشاءالله چې خوښه به شي او کار به ترې واخلئ. او دا زه یوازې د سامسنګ موبایلونو دپاره پوهېږم، نور ځکه ما نه دي استعمال کړي آیفون او دا سیسټم یې ما نه دي کتلی، نو کیدای شي ویې کارولی شئ. په هغه کې هم تاسې کوشش وکړئ ویې ګورئ نو کار به وکړي انشاءالله. پلی سټور به خلاص کړئ. پلی سټور کې به دلته کلین ماسټر ولیکئ. کلین هم چې ولیکئ دا د لاندې ماسټر راغی، کلین ماسټر دا به اوکې کړئ. دا چې کله اوکې کړئ کې دا اول چې کوم آپشن درکوي دا به انسټال کړئ، انسټال اکسپټ به یې کړئ. دا چې اکسپټ کړئ بس لږ انتظار چې کله دا ډاونلوډ شي دا انسټالیږي. دا انسټال سره له دې جنم تاسې کولی شئ چې اوپن یې کړئ او سکرین باندې هم تاسې ته راځي. دلته په سکرین باندې دا ګوره دلته یې آپشن راغی، دا به خلاص کړئ. سټارټ به ووایي، سټارټ هم ووایي. دلته به یې سیده بوسټ کړئ. اول دا فون بوسټ به ووایي، فون بوسټ. دلته به یې دا بوسټ دا د لاندې دا به ووایي. دا هم چې کله ووایي بیرته به دې نه راوځئ. دلته دا به اوس دا جنک فایل چې کوم ده دا به ووایي. دا ګوره بره ماته 119 MB سره دا راکړي، دا اوس صفا کېږي دا 119 MB. دا 114 MB دا صفاس. نو په دې طریقه تاسې کولی شئ چې د خپل موبایل سپیډ هم زیات کړئ یا د وای فای سپیډ. نو الله دې وکړي چې دا هم خوښه شوي او دا